بسم الله الرحمن الرحیم. گران کتونکو من خبرونه تاخر اغلاس خوش آمدید به برنامه سرزمین من در کنار مجاهدین عزیز قرار دارم که اینا وظیفهشان فکر کنم امنیت تعلیم تربیه است لوای سرحدی هم ده نو مبارکم را ته پیژنې دلته څو کسانی څو ورځې کېږي دلته تاسو وظیفه اجرا کوئ او دا چې کله امریکایان دې ځای نه ووته افغانستان نه د هغې په باره کې څو خبرې وکړئ چې څنګه تاسو ورته خوشحال یاستئ که نه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ما نوم محمد داود نظامي ده. دا 11 کاله کېږي چې زه جهاد کوم او جهاد نوره مې ادامه ورکوم. نو موږ د کله چې کابل فتح راغلی په همدې شپه موږ کابل ته راغلي یو. د تعلیم او تربیه وزارت سرحدي لواء د موږ د دوی نه تسلیم کړې ده او اوس خو نو امریکایان ووتل افغانستان بله نو اوس موږ خو خوشحاله یو او دا په رضا نه دي وتلي. دا الحمدلله د شهیدانو د هینو قرباني وسې ووته او د دې پیدایانو هغه وکنه چې ووتل افغانستان نو بیا هم که راسي بیا هم ورسره جهاد اعلان ده او که بیا وسم وسي هلته هم پسې ورځو پوه شوې و نو سرپه نه کوو هلته هم نه پرېږدئ هلته هم نه پرېږدو پوه شوې او له څو هم چې په داخله کې سایي د موږ به جهاد ورځ تر قیامته پورې اعلان جهاد به کوو نه ستړي تېر او نه پېښمانه یې تېر ولې پوه شوې چې فرض ده که نه موږ بس افتخار کوو په دې باندې. بالکل. او دا چې کوم نظامي شیان په میدان کې خراب کړي وو د هغې په باره کې تاسو څه نظر لرئ؟ د هغې په باره کې دا نظر ده که نه چې دوی خو یو خیانت کوي کفارو هېڅ کله معاهده باندې هغه نه ده کړې وفا نه ده کړې بالکل پوه شوې نو دوی خپله معاهده هم ماته کړه او دوی بس افغانستان ته دې په خاطر نه و راغلي چې افغانستان جوړ کړي دوی د دې په خاطر راغلي چې افغانستان وران کړي. د افغانستان بعضې غولېدونکي خلک وکنه دوی ودایلی چې نه دا راغلي موږ ته وطن جوړوي موږ ته سړکونه پخوي موږ ته دا کوي دا هېڅ هم نه کوي که نه اخر یې ثمره یې ګوره ټولې نړۍ ټولې دنیا ولیدله چې دوی په باګرام کې په میلیونو تاوان ورساو رادار یې ختم کړ د مخابرې سیستم یې ختم کړ تیارې یې ختمې کړې نو دې انتقام هم نشاله ترې راخلو داسې نه پرېږدو باید تاوان یې باید څه رایې کړي خساره یې راکړي پوه کنه مال ته ورپسې ځي ورځو پسې له خیره کړي د الله نصرت توکل په خدای. دلته په کومه ورځ چې تاسو راغلئ څو بجې ورسېدئ هلته آیا دلته د غلو یا بعضې استفاده جو خلک خو به انشاءالله نه یې راغلي چې کوم شی به یې ځای کړي؟ دلته الحمدلله چې کله موږ راغللو نو هېڅ هم له دې چې چا نه ووړي موږ ته خپله مکمل دغه ځای وسپاره څه د موږ یو څو چریکي ملګري دلته داخل شوي وه بیا موږ ته خپل د امیر وویل چې تاسې لاړ شئ نو داخل شئ موږ چې کمپنۍ کې هغه وخت کې بس ټلیفون یې راته وکړو دلته 9:30 بجې موږ داخل شولو په دې سرکه باندې یو 2 زري موټر وتښتولې هغه هم راتاو کړه دلته هم راوسته او نور دغه هغه موږ ته بس سلامت سپارل شوی چې مشکل نشته نه غلا شوی نه چا چور کړی نه چپاور هېڅ مشکل نشته. او دلته څو کسان تاسو توظیف یاستئ؟ یاره دلته به موږ یو تقریبا 200 کسان یو 200 کسان هر څه خپل په ځای دي هر څه په ځای دي څه مشکل نشته. آینده کې انشاءالله دوباره د فعالېږي بیرته ترېنه ګټه اخیستل کېږي د وطن انشاءالله پوه شې دلته هېڅ موږ د همدې وطن بچیان یو دې وطن ته خدمت کوو پوه شې موږ چې څه د شریعت په بنا کې که نه موږ ته څه هغې هغه ته موږ ولاړ یو د ټول ملت خدمت ته موږ ولاړ یو. بالکل بالکل. په کومه ورځ چې تاسو راغلئ څو بجې دلته ورسېدئ؟ دلته تیاره وه ماښام دا 9:30 بجې وې چې موږ دلته داخل شو. مخکې خو تاسو مشرانو یې ما په خیال چې ویلو چې کابل ته مو دننه کېږئ که نه چې کله اشرف غني وتښتېدو وضعیت بل رقم شو بعضې خلک استفاده کوئ تاسو د نوم نه بعضې کورو ته ورغلي وو د هغې نه وروسته بیا تاسو باندې امر وشو چې تاسو دننه شئ ښار ته. موږ ته په 3 بجو کې وویل شو موږ په میدان ورده کې وو چې تاسې ښار ته مه داخلېږئ نو کله چې د مازدیګر موږ ته ویل چې تاسې ښار ته داخل شئ موږ حرکت راوکړو ښار ته داخل شولو او بس دلته دغه ځای راته ښودلی او دلته هغه سوی دې په خاطر چې څوک شور چپاول دا قصې ونه کړي موږ دې امنیت ونیو. ډېر ښه. څومره وخت کېږي چې کور ته نه یې تللی؟ یاره کور ته چې راغلی یم نو داسې یوه ورځ تللی یم رخصتي نور نه یم تللی. کومې ورځې نه چې دلته فتح شوې ده د فتحې ورځ راغلې یوه شپه تللی یم کور ته نور همدلته اوسېږو نه یې تللي د امیر امر ده چې راته وایي چې په کلو واړوم اړم. هغې نه مخکې بیا کور ته کله کله تلې؟ مخکې تلم جهاد تلم. څو بچیان دي واده دې کله کړی؟ د واده خو مې یاره 2 کال 23 کال ده نو بچیان مې 15 زمن دي او 4 مې لورانې دي.
هغوی درس وایي که نه؟ درس وایي و هغه دیني درسونه وایي قاریان دي. مکتب کې مشته مکتب هم وایي و یو دوه مکتب وایي درې دي هغه قرآن کریم یادي. ښه ډېر ښه. نوم دې چی ده؟ نوم مې سید شاه تخلص مې وصیف وروره څومره وخت کېږي چې مراد کېږي؟ یو 2 کاله کېږي. 2 کاله کېږي. خو تاسو دغه یو مشکل قمندان صاحب جوړ کړی ده د غلو ته چې دوی بیخي نه ښکاري. وخت به د شپې چې 2 بجې کېده دوی به سړکو کې ګرځېده کوڅو کې ګرځېده اوس بیخي نه ښکاري. دوی پسې خلک خفه شوي دي. دا د څه شي د برکت؟ دا د دې جهاد له برکته د دې شهیدانو دینو له برکت نه که نه د دې له برکته دوی نسي کولی چې راوځي او موږ غونډې ښاریانو ته ډاډ ورکوو چې په خپله زندګي نه ده چې ازاده زندګي وکړي ولې موږ د خپل سر په بدله باندې نه ده د دوی هر قربانۍ ته ولاړ د غله مخه نیسو د غدار نیسو د هر زورور مخه نه دی زورواکي دا به انشاءالله د الله په نصرت موږ نیسو. یو داخلي غله دي او خارجي بعضې خارج ته وتښتېده که نه؟ خارج ته پسې تللي هغه اوس تیارې خراب شوي که نه هغوی پسې هم ورتلو. داخلي خو دې په دې اطمینان سي چې نور دا خبرې نه سي کوی اوس و نه غلا کوی سي نه به چا کور لوټ کړي نه به څوک په لار کې ونیسي هېڅ مشکل نشته او که هغسې وه شرط په هغه کې موږ هر څه سزا هغه ورته ورکوی سو. موږ خپله موږ او تاسو سره دوستان یو بعضې ټوکې ما خو مخکې خپرونې داسې ټوکې غوندې و خلکو سره مې یو ګپ شپ لګولو اوس 2 بجې د شپې کې هم خلک خپل خسر کره تلی شي ولې نشته چې کوزدی نه وي کړي کوزدی والا ته وایم مخکې به چې 6 بجې 7 بجې کېدې دوکانونه به بند و هر څوک خپل کور ته به زر ځان رسول چې ودرېده موبایل رانه وانخلي یا پیسې رانه وانخلي فلحال چې زه ګورم 12 یا 1 بجې د شپې ټول خلک ګرځي راګرځي څه خبره نشته ونه الحمدلله اوس شرعي نظام ده شریعت چې چېرته نافظ هلته د سړي مال ناموس هر څه به خوندي هلته هېڅوک هم نشي کولی چې په سرکه باندې نه ده په میلیونو روپۍ خطا کې څوک به لاس ورنه وکړي. ښه په هر صورت ډېره مننه خوشحاله شو. نور دوستان هم څه ویل غواړي موږ په خدمت کې یو څه پیغام د وطنوالو ته په آخر کې څه پیغام لري څه باید وشي څه باید وکړي تاسو سره څه همکاریانې وکړي او هغوی ته یو ډاډګیرنه داسې شي چې لکه دوی د شپې د ورځې په خپل کار باندې ځي یا چیرته سفر کوي خدای ناخواسته ورته څه مشکل پیش نه شي هغوی ته څه ډاډګیرنه ورکوئ؟ یاره ولس ته خو زموږ دا ډاډګیرنه ده که نه چې دوی هر چېرته الحمدلله مجاهدین په هر ځای کې ښه پرېمانه چک پاینونه شته پیرې شته ګزمې شته یوه ته به هم انشاءالله څه مشکل پیښ نه شي د شپې له څونه چې له ماښامه نیولې تر سهاره پورې چې چېرته تلای شي ځي دی که ګاډي لري او که یې نه لري بیا موږ هم کولی شو چې ګاډي ورکړو چکر ته مشکل نشته ورته اطمینان ده ورته دوی ټولو ته. دلته تاسو د خوراک څنګه دی دلته دیګی کوئ اشپز دی تیار تاسو ته راوړل کېږي راځي ډوډۍ راته راوړي پوه شو بعضې شرکتونه او اشپزان هم لرو ډوډۍ موږ د جهاد په دوره کې نه ده په وچه ډوډۍ 3 شپې تېرولې نو اوس ور تېروو مشکل نشته د جهاد هغه د خدمت ده پوه شوې موږ دې په خاطر نه راغلي چې څوک موږ ته معاش راکړي یا د کومو پیسو په خاطر راغلي موږ د الله د رضا په خاطر کور هم پرېښی بچي هم پرېښي شپې ورځې هم په غرو کې هم تېرې کړي دا خو لاکارات دي نو موږ د الله د دین خدمت کوو په ولږه یې که په تنده یې موږ ته مشکل نشته پوه شو غونډ ولس ته اطمینان ورکړو تاسو ډاډه باندې خپل خوبونه کوئ پوه چې خپل کاروبار حلال تجارتونه کوي او موږ هم خدمت کوي. اور دی ودان څو ځلې د کابل کې پلاو خوړلی دا څو ورځو کې ولا پلاونه خو ډېر خوړل کوم ځای کې مثلا خوشحاله دي پلاونه خلک راغلي دې کې چې دي قابلي به یې نه قابلي ده و قابلي کې خو باید غوښه یې نو ډېره مننه ژوندی اوسې کور او مدان خیر اوسې ډېره خوشحاله شو. دغلته دا بعضې ځوانان د بایسکل باندې بعضې حرکتونه انجامول داسې راتېر شوم چې تاسو سره هم خبرې وکړو هغوی سره هم یو خپرونه ثبت کړو که تاسو اجازه وي هلته پاس چې دوستان دي هغوی سره لږه رابطه وکړه چې هغوی په جریان کې چې اوس پاس نه کوم ډز راباندې ونه کړي ډز خبره وي طالب حکومت کې بیخي ستا نه اطمینان درکوي او دا الحمدلله مجاهدین دي
دا په اصولو برابر خلک دي پوه چې د غونډ ماسکار والا خلک دي دې ته هېڅ مشکل نشته پوه چې چا باندې ډز وکړي بې ځایه څوک اذیت کړي یا بې ځایه څوک وځوري د هېڅ مشکل نشته زموږ لخوا درته اطمینان ده ډېره مننه د ټلیفون نه خو استفاده کوئ واتساپ فیسبوک دې شیانو سره ټول انشاءالله بلدیت لري ته خپل استفاده کوي یاره زه خپله نه کوم که نه پوه چې دا زموږ ملګري کوي ښه ټول ورسره بلد دي ټول ډېره مننه ژوندی اوسه جوړ په خیر یې څنګه یې څه کوې ته دلته شکر دلته وظیفه اجرا کوو دوستانو سره تا سره خو نه کلاشینکوف شته نه توپنچه شته دا به څنګه شي ښه دوستان عزیز ما داخل پارک شهر هستیم و تعداد اندک هموطنان ما میان به خاطر البته تفریح. اونجا مدیر صاحبان بود که تش نتونستیم صحبت کنیم کدام کار برش پیدا شده گیرش کردیم باز کتش گپ خود زدیم. قبل از او مثلا قبل از تحولات بیعت بیروبار بود خصوصا روزای یکشنبه که روزای فامیلی بود به نظر ما دیگه به حد بیروبار بود. حالا تعداد کم از هموطنان ما میان به تفریح. چطور آمدی امروز پارک شهر بعد از چند روز آمدی خودت؟ اگر راست بودیم ما مسافرین های مزار شریف هستیم. خب این نواسایک های مثل امروز قار دیدن اینجا بر تفریح. خب اصل خانه مزار شریف است. چی گپ است از منطقه خبر داری خیرتی است؟ روانی خدا خوب است بلا. خب چی وقت است بخیر پس سفر مزار شریف؟ شاید بخیر امروزای پنجشنبه جمعه پس بودیم. خب چقدر وقت میشه آمدین اینجا؟ یک هفته میشه که شده. خب زمینی آمدین؟ زمینی آمدین. درا چی گپا بود؟ درا امنیت خب آرام آرام. کس کار نداره. کس کار نداره. او سابق که دوزا ما بر آمدن بود. یا تلاشی هیچ گپی نبود. اصلا هیچ موتر ما رو استاد نکنه. خب قربان چی پیام داری برای هموطنا برای کسایی که در داخل از در خارج از چی گفتنی داری برای مقامات که تعیین میشن یا تعیین شدن از امارت اسلامی چی درخواستت است؟ درخواست ما اینه نیست که مقصد مردم شکایت‌هاش مد نظر بگیرن. بله. مردم بسیار پریشان است، مردم بسیار اذیت شده. بله. این کار کنن که بر سهولت مردم باشه. آرامی باشه، کاروبار باشه. قربانت سلامت باش. سلامت باش. یکی از دوستای بود که از مزار شریف تشریف آورده بودن. ما قرار است که همونجا دوستای اماراتی ما شیشته کتشان اگر شو صحبت کنیم. ستړی مشي څنګه یې شی بخیر خیر نوم دې څه دی او څو ورځې کېږي چې دلته تاسو وظیفه اجرا کوئ او پارک شهر کې څنګه نن راغلاست؟ موږ د هلمند ولایت یو نو راغلي دلته په تشکیل باندې یعنی په جهاد سره نو دلته راغلي وظیفه مو کلی وردوره اندیکتای منتظره یو څو کاله کېږي چې امارت سره یې؟ یاره تقریبا 12 کاله 14 کاله 14 کاله کېږي. ښه او اصل کورم؟ اصل کور مې د نوزاد ولسوالي ده. ښه بچیان دې خوش ته انشاءالله؟ یاره یو دانه بچی مې ستا و. ښه درس مست شی وایي؟ یوه درس وایي
په دیني درس مصروف ده. اوس تاسو په تشکیل کې څو کسان دي دلته؟ موږ د 11 کسان دي د هلمند. څومره؟ 11 کسه دغه 11 کسه 1150 کسان دي. دا په یو بلاک دي. دا د هلمند په یو بلاک دي. او نن دلته چکري راغلی یاستئ؟ دلته نن چکري راغلی و. تا سره څو کسان دي دلته وظیفې کې په دا یو ځای کې؟ په دا یو ځای کې د موږ سره 15 کسان دي. مشري تا په غاړه ده؟ مشري زما پر غاړه ده. څنګه دی وخندله؟ دلته مې ودې تصویر له وخندله. دا څوک ده؟ دا خو به ته نه یې؟ دغه زه یم. او دا څنګه پلنګي لباس کې د عکس اخیستی؟ دا خو مې په داسې لباس کې عکس اخیسته ده چې دا لباس امر موږ ته سوی ده. خو بیا هم موږ یې نه کوو تر یو وخته پورې. موږ وایو چې دا باید داسې سي چې د کالي و درشي و دا واګرده لکه کالي دا رقم سي. موږ غواړو دا چې مثال دا رقم سي. تاسو وایئ چې دا باید تغییر وخوري. بیا دې دا څنګه شوقي اغوستی دی که نه؟ دا مې دغسې واغوستل. دا ملګرو راته وویل چې ته دا واغونده چې څنګه ښکاري. خو څنګه ښکارېدې چې تا ته خندا درغی خپل عکس باندې؟ خوند یې رانه کړو. موږ باید خپل په لباس کې اوسو. موږ باید د شریعت په لباس کې اوسو. فهمیدې؟ وروره ستړی مه شي. صدقه ده مونځ دې وکړه خدای دې قبول او مقبول. مونږ ته دې دعا وکړه که نه؟ ټول اسلام ته دعا کوو. ولې نه کوو؟ نوم دې څه شی ده؟ نوم یې شیر محمد دی. شیر محمد. وروره دلته څه کوې پارک شهر کې؟ پارک شهر کې د مشرانو سره منظره کوو. ملګري به ووینو، د پارک شهر به ووینو، بازار به ووینو، د شاوخوا سیمه به ووینو. موږ هم دا څو وخت یعنې نوې ګټه ګوان کې راغلي چې دا مدیکه څنګه خوند کوي او څنګه ځایونه شته او څه کارونه شروع دي. خلک څه کوي، کم کار یې خوښ دی، داسې به مال وګرځېږو. خوشحاله اوسې، ژوندی اوسې. هلته نور دوستان هم دي، هغوی سره به هم څه خبره وکړو. تاسو چېرته وتښتېدئ؟ دوی ته وراسئ، تاسې هم مانه راسئ، تاسو نه پوښتنه وکړو. تا واده کړی؟ واده مې کړی، بچي لرم. بچیان دې درس مرس څه وایي؟ نه، ماشومان دي تر اوسه درس ماشومان وروڼه راپاته سوي دي چې مان درس وایي. یعنې موږ دا درس نه وایي، زموږ بیا نور د شریعت درس دی. خو دا هم د شریعت درس دی، مګر موږ دیني کتابونه ورته وایو. څو کاله کېږي چې امارت سره یې؟ زه یو 2-3 کاله کېږي. او د واده دې څو کاله شوي؟ 2 کاله. 2 کاله. په امارت کې د واده کړي نو چې کله د امارت کې وظیفه اجرا کول. خب دوستان عزیز، دوستان اماراتی بودی روز هم کتشان صحبت کردیم. امروز در پارک شهر آمده بودن. میخواهیم که اینجا کتیجی پدر جانم یک چند صحبت داریم شم. جود بخیر. صد دیگه در چهره دلگ آشنا گوندیده چیرته میدیده لهی والا. والله سر دل خومه. بخیره. صد دیگه کلش در تولات راغه تاسو پایم خلکو ته شده او څه ویل غواړي. خوشحالي نه څه مشکلات دي، مشرانو نه څه غوښتنه لري، دغه ماته په پلان توګه وایي. اوس کولی شي دی چې هغه د امنیت پر برابر خو خبره صحیح نو د خلکو د اقتصاد مشکل دی. دغه اقتصاد هم برابر شي، د خیر سره کارونه شروع شي، نو بیا به خوشحاله وي. یوازې په امنیت باندې هم هېڅ نه کېږي. بله، چې امنیت دي ډوډۍ نه وي بیا هم نه کېږي. تا غوښتنه دا ده چې د صرافیانې بانکونه خلاص شي، خلکو ته د صرافیانې خلاص شي، وزارتونه خلاص شي، کارمندان ټول کارګر دلته پر کار شي. بالکل. ډېره مننه. ژوندی اوسې، خوشحاله اوسې. سیال داریم. شما خوب هستید؟ سعادت خوبه. نامه که چی است؟ صبغت الله. از کجا آمدی بخیر؟ ما از ایران. از ایران؟ بله. چند روز میشه؟ این روز آمدیم. خب. ردمت شدیم. ردمت شدی؟ اصل خانه کجاست؟ قندوز؟ جوزجان. جوزجان. خب. چی گپ بود دمرز؟ دمه چه بگیم دیگه پرسان نکنیم، گپ از گپ تیر بود. خب. همون را قصه کنم وطنا بفهم بعض جایی که میره سرگردان نشن.
بیروبار بود نبود لاتکوب بود پس ای میکردن از مرز چی رقم حسابی؟ هم تا حالت بود که خصوصا کسایی که با خانواده خوش میرن لطفا این کار نکنین با ننگ ناموستان بازی نکنین. ما با چشم دید خود میگیم پدر دختر صاحب شده نمیتونه شوهر خانم خوده حتی همین حالت است. ما را دوستی شو سر ریگا خوابان ما را گفت که از مرد تیب کرد بریم که هیچ گپ نیست. اونجا رفتیم دیگه در جنگل ما را ایلا کرد گفت 400 متر بریم اونجا موتر تحویل میگیرن. رفتیم در هر 50 متر میریم خود در پلیس میزنیم خلاص دیگه همین تو کمین گرفتگی است خلاص 2000 3000 نفر یک نفر تیر شده نمیتونن. یک نفر همچون مرز پاکستان خو 10 روز 12 روز در بر میگیره تا شهر تهران میریم پس گرفته رایتان میکنم تا حالت است یا خلاصه در بدری است. چیرته راغلی اله خیره؟ بار ته راغلی. ښه دا اوله ورځ ده؟ اوله ورځ. ښه څنګه چیرته هم ده وظیفه هم؟ وظیفه مو کندوز چکر راغلی است. ښه کندوز نه؟ ښه دا نور دوستان هم در سره دي؟ ښه اصل کور هم چیرته ده؟ کندوز کې ده. څنګه د کابل حال احوال څنګه ده؟ برابر دي انشاءالله مشکلات نشته. ښه خوشحاله اوسیم مننه خیر شه. این هم یکی از دوستای دیگه به امارات بود که آمدن به پارک شهر به خاطر تفریح او هم از کندوز آمدن میگه ما آمدیم به تفریح